ولسمشر ډونالد ټرمپ د باګرام هوایي اډې د بیا نیولو هوډ کړی او له اسلامي امارت څخه د متقاعدانو شکایتونه درنو لیدونکو ستړي مشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د نوو فرمانونو د لاسلیک په مراسمو کې یو ځل بیا له افغانستان څخه پر ناسم ډول د امریکایي ځواکونو په ایستلو نیوکه کړې او ویلي دي که د چیرته ولسمشر وای نو د نړۍ یوه تر ټولو مهمه او لویه پوځي اډه باګرام به یې ساتلی وای او په وینا یې همدا اوس باګرام د چین په واک کې دی او دا د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي تاسو افغانستان ته وګورئ چې څومره شرمونکې وه. زه فکر کوم چې افغانستان رښتیا د روسیې او اوکراین په ستونزې پورې اړه لري. روسیې هغه مهال پر اوکراین برید وکړ چې پوتین ولیدل یو بې کفایته حالت رامنځته شو. ما هم ځواکونه ایستل خو باګرام یې ساته. اوس مهال باګرام د چین په ولکه کې دی. ما هوډ درلود چې د نړۍ یوه تر ټولو لویه پوځي اډه وساتم. نوموړی په دوامداره ډول وایي باګرام له هغه ځای څخه یوه ګړۍ واټن لري چې چین پکې اټومي وسلې جوړوي. دویم خبر په داسې مهال کې چې د اسلامي امارت د مالیې وزارت د بودیجې له شدید کسر سره مخ دی او د کارمانانو د 3 او 4 میاشتو تنخواوې پاتې دي، متقاعدانو یو ځل بیا د خالی یا شنبې پر ورځ په یوې اعتراضیه راټولیدنه کې د خپل حق د ترلاسولو غوښتنه وکړه. د تقاعد خزانې مخې ته ټولو شو متقاعدانو ویلي له ژمنې پرته تر اوسه د تقاعد ورکولو لپاره ځانګړې محکمې کار نه دی پیل کړی او دوی د ژمي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملا هیبت الله چې تر اوږد ځنډ وروسته د تقاعد څیړلو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړه، موخه یې د تقاعد څیړل او د موخې وړ کسانو په نښول، نیول او چاڼول دي چې دوی د پخوانیو قاضیانو او څارنوالانو په څیر د اسلامي امارت پر ضد پریکړو او فعالیتونو کې ښکیل بولي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.